علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تاسو قربانه کرن خان. یو ځل بیا ستاسو د خوښې پروګرام ګپه نه لګو. په دې کې نن موږ تاسو ته راوړي دي ښایسته ښایسته خاکې او تاسو سره به پکې ښه ډېر زیات ګپ لګو. خبرونه 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 چې کوم ټي وي چینل ته کښېنې نو وایي به چې دونه مړه شول، لوډ شیډینګ دی، سی ان جي نشته، پټرول ګران شو. نو موږ ستاسو دپاره د دې ټولو ټینشنونو نه پاک خبرونه راوړي دي. نو راځئ چې لاړ شو بس. السلام علیکم. د پښتو خبرونو سره زه مسعود زه ملیزه ګپ به نه لګو خبرونه. په ملک کې ډېره ګراني شوې چې مور او پلار بچو ته وایي لا به دې سکول ته لیږو، لا به درله روټۍ درکوو، لا به درله کیلونۍ درکوو. په بازار کې د میک اپ سامان هم ګران شو. دا لپسټیک، آیلاینر، فیس پاوډر او سپری ډېر هم ګران شوي دي. او دا جوړې او سینډل ښځه خاوند ته وایي که دا څونه ګران شوي دا به موږ خامخا هلې کوه. هم نه غوښتل موږ نن خفه د مور کور ته ځو او بیا به کله نه راځو. د سکول ماشومانو دا وویل وي چې موږ باندې کتابونو بوج ډېر زیات شوی دی. موږ نه دا کتابونه غواړې بیټ او ګین راکړې چې موږ ټوله ورځ د سکول میدانونو کې لوبې کوو. د سکول جینکو هم جلوس وویلو وي چې موږ نن د هلکانو پرنګې دا بیګ او کتابونو کاپیانې نیولې او دا کار راله بند کړې او موږ له میرګاټي او ټینس یې راکړې چې په ګراوند کې ټوله ورځ موږ لوبې کوو او د ملک نوم به روښانه کوو. د ګرانۍ سره راتلونکي وخت کې به 100 روپو کارډ به خلک موبایل کې به خلک د 100 روپو کارډ اچوي او دومره ټکسونه به ترېنه کټ کوي چې 1 روپۍ بیلنس به وي ورسره او په 1 روپۍ بیلنس باندې به خلکو ته مس کالونه کوي. ګرانو کتونکو اوس راځه ځو هنګامه خان کاکاجي له چې هغه څه خبر وایي. کاکاجي نه دی، ماماجي دی. ستا به ماماجي، زما خو کاکاجي دی. تیرې چمچې ته سئ په کور کې روټۍ نه خوري، ځان یې د چمچې جوړه کړې ده، خلک در باندې وریجې خوري. دا مجھې چمچې ډېره ډېره مهرباني لیزه بچې. ګرانو قدرمندو، زه یم د ګپ به نه لګو نماینده هنګامه خان او زه دې وخت کې ولاړ یم پېښور جلوزو کیمپ کې او نن امریکا نه چې کوم دا 200 کروڑ روپۍ امداد راغلی دی دا په دې غریبانو کې تقسیموي به څوک. د خیبر پښتونخوا یو پخوانی مشر بالکل صحیح وپېژندو طوطي خان صاحب به دا په خپلو مبارک راسونو باندې به دا غریبانو کې دا 200 کروڑ روپۍ امداد تقسیموي. نو راځئ تپوس وکړو طوطي خان صاحب نه چې هغه دې باره کې څه وایي. جي طوطي خان صاحب تاسو به د امداد باره کې څه ویل غواړئ؟ ډېره مهرباني. ګوره کم ټایم کې چې زه خبر شوم چې امریکې والو 200 کروڑ ډالر انعام اعلان کړی دی دې خلکو لپاره کم چې دا سیلاب زدګان دي او دوی له به دا امداد ورکړی کېږي. نو ما چې د دې واورېدل نو زه ډېر خوشحاله شوم. مطلب دا دی په دې امداد باندې خوشحاله شوم. زه فورن زه په هغه ټایم کې په فارن کې ناستم خپل وایف سره خپل بچو سره. نو ما فورن ځان له په یوازې ځان باندې په دې پیسو کې جهاز هایر کړو او زه رالم دلته. بیا وایف راته ټلیفون وکړو چې زم درځم، هغې له مې جهاز هایر کړو په دې پیسو کې او هغه مې راوبلله. بیا زموږ داسې ډېر ملګري وو چې هغې وي چې موږ به د آی ډي پي سره د همدردۍ اظهار کوو، موږ هم درتلل غواړو، څوک په امریکا، څوک کینیډا، څوک برطانیا، څوک په کوم ځای کې، ټولو له مې بیل بیل جهاز هایر کړو په دې پیسو کې او هغې ما دې خوا ته راوبلل. ولې په دې پیسو کې؟ ځکه چې زه د پاکستان په خزانه باندې بوج اچول نه غواړم، زه د عوامو نه پیسې اخیستل نه غواړم، دوی له ورکول غواړم. نو ما په دې پیسو کې بل چې دا امداد د امریکې نه تر پاکستانه پورې را رسېدو نو د دې مثال د واورې د ګیج ښیو یو غټه سوانچه وه خو چې راتله مې ورو ورو ویلې کېده دا لږه ورکوټې شوه دلته. خو زه په دې خبره خوشحاله شوم چې زه به په دې خپلو مبارکو لاسونو باندې ما خپلو لاسونو ته مبارک ووایي په مبارکو لاسونو باندې به دې عوامو له دا امداد ورکوم. دا زما خوشقسمتي ده. نو طوطي صاحب تاسو خبرې ډېرې خوږې وکړې خو چې دا کم د غوړو ټیمونه راغلي دي د امریکا نه دا به دې متاثرینو کې کور په کور څومره تقسیمیږي؟ دا د غوړو ټیمان لې ماته وي جی تاسو ته مې ونې تاسو مې تپوس وکړو چې غوړو ټیمونه کم دي که نه ابه سمره تقسیمیږي. ساده انسان یې. یاره خبره داسې ده چې ګوره د غوږ نه تر لاسه پورې راتلو نو تر غوږه دا خبر د غوړو ټیمانو خو چې لاسونو ته راتلل نو دا د غوړو ټیمان نه دي پاتې شوي. دا لږ ورکوټ شو. ولې په دې هیل ټکس، ویل ټکس،
آوټ ګوینګ ټیکس انکمینګ ټیکس اخوا ټیکس دیخوا ټیکس دا پې ولګېدو نو د هغې نه بیا مونږ ته دا ورکوټې شانتې امداد جوړ شو او دا امداد به زه دې وروڼو له ورکوم دا زما واده ده چې دا به دې یو کور ته رسېږي که یو ډبیني یو تیلې به ورته رسېږي دا ځوانان به په دې په رڼا کې سبق وایي دا ځوانان به په دې تیلي باندې اور بلوي ځان له به سړه روټۍ ګرموي دا ځوانان به په دې تیلي باندې اور بلوي او ځان له به پې هغه پاتې شونکي چې زمونږ نه کمې پاتې شوي هغه به پې ځان له ګرموي خو زه به دې خلکو ته دا امداد ورکوم دا زما واده ده او جی ګرانو قدرمنو تاسو وکړو چې دا توتي صاحب څومره خوږې خبرې وکړې او بالکل پیشو په رواج کې تړلې وه نو توتي صاحب تاسو ډېره مهرباني او تاسو به د امداد اوس په دې غریبانو او ورځمه چې تقسیم راځئ ځوانانو او راځي چې دلته یو عام وګړي ته تپوس وکړو چې هغه د امداد باره کې څه وایي نو ګورو چې مونږ یو خبره وره السلام علیکم جی وعلیکم سلام تاسو دې اوسېدونکي که نه ښه جي زه د پښتون ګپه نه لګو نماینده یم سر جي تاسو ما دا وایي تاسو د امداد باره کې څه ویل غواړئ جي د کوم امداد باره دا اوس تاسو چې کوم امداد میلاو شو کنه دودي صاحب راغلی و دې باره کې تاسو وایي وای هغه امداد وای مړنو ویم دومره غټ خلک راغلي هغه هلیکاپټر دی او هغه کمیټر یا هغه پرپراکي هلیکاپټر بالکل او هغه هم راغلي مړی د هغه شراب دین به هغه پاټۍ نه دی مړه هغې کې تامبوان لګولي مړه نو وای کومه روټۍ وه وای همونږ ټول کلیواله نه دي ظالمو تا هغه ټایم چېرته وینو ته به هم راغلی وې تا به هم لکه خوړلې وه زه تاسو نه د امداد باره کې تپوس کوم چې امداد تاسو ته کوم میلاو شو دې باره کې تاسو وایي مړه مغاډوکو باندې چې موږ څنګه ورخطا شو که نه نو مړه لکه غوښه ور پوره پردې مردې مو ټولې وشلولې او لاړو هغه هډوکي خلاص پردې پرېږده ما ته دا ووایه چې امداد باره کې څه وې یار امداد باره کې مړه خو چې هغه جګ مې راوچت کړو که نه او داسې مې په خوله کړو بس حکومت ما راپسې شو ټول اوبه راباندې واوړې دي ځکه مې ورته اوس اواز ورکړو زه تا نه د هغې امداد باره کې تپوس کوم چې کوم طوطي صاحب تا په خپل لاسونو درکړو زه د هغې باره کې تپوس کوم او که نه هماغه خبره ده جي امداد جي بالکل نو هغه زمونږ کلي کې یو مشر سړی دی تا ته چې کوم توتي سي امداد درکو د هغې باره کې راته څه ووایه نو کریم زي ښه امداد یاد یې کړ داسې وایه که نه ما ته دا تیلې راکړو دا تیلې او دا ولې څه دپاره دا چې کوم هډوکي مونږ خوړلي دي هغه به پې وباسو که نه ګوره ولې زه ته چل خیر ځان خوب نه کړي اوس پرېږده بیا بیا څه وباسم مړه هسې زما ټایم خرابې مړه هنګامه خان کاکا جي ستا ډېره مهرباني اوس د لوبو خبرونه نن چې دی د پرایویټ او د سرکاري سکولونو منځ کې د چونټیانو مقابله وشوه دا لوبه د سرکاري سکولونو والو ګټله او د خوشحالۍ نه یې درېیمه کې چونټیان اعلان یې وکړو بری په سکول کې جینکو میګا ټیکول یو بل سره پکې ورانې شوې د دوو پکې پوزې ماتې شوې د درو پکې سرونه مات شو او د دریو پکې لاسونه مات شو تاسو جینکۍ یې په اتفاقه خپلو کې یو بل پوزې ماته مونږ یو هلکان چې دي یو بل سره اتفاق ساتو او مینې محبت سره اوسېږو ته راځه دا خبرې پرېږده مونږ د جینکو تپوس له ځو چې هغه مکرنګي دي که نه ټیک شوي دي ګرانو کتونکو دې وخت سره د پښتون خبرونه ختمیږي نورو چینلو باندې خبرونه ګورئ موږ له اجازت راکړئ د خدای په امان زما خو په دې هلکانو داسې زړه خفه شو چې دا د دې څوک بیمار دي چې څوک بیمار هم دي او که نه که څه بل څه ته چل جوړ کړی دی نو راځئ چې ورته غوږ شو
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څه شو صبر 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 لږ انتظار ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څنګه چلو شو مبارک شه بریک وشو وای توره د لالا وای نوړی د عبدالله وای خو پته نشته چې د عبدالله په خېټه باندې ادړ د څه شیز دی نو راځئ چې د رور نه تپوس وکړو چې د لالا د ادړی د څه دی لالا ولې لالا ولې وین دې ګورې نه زما درد دی وی ولې لالا تعالی خو ما چاره خو بدل کی کنه لالا وای دا د درد نه دی چې چاره خو باندې مخشي لالا خدای بخیر دی لالا لالا ډاکټر ته انجکشن ولګولو کنه ګولې نه درکوز به ټیک شي ښه په ګولو په انجکشنو دا نه خکېږي او په پوزه مې ونیوې لږه خواږه پوزه لالا سپېر کې وبدل کوم لالا راځه لالا لږې نورې وای لالا دا څور کا یار لالا حوصله څنګه ساته زما د باد ګولې درد دی ډېر زیات درد مې دی څه وکړم لالا یو تپوس د نو کوم لالا وکړه اخري وخت دی تپوسونه رانه وکړه لالا دمې ته خو دې چل نه جوړ ځواني مرګ شي زه په دړم ته ما ته وایې چې دمه زه دمې ممې نه اخلم زه وایم چې دا دړ ویښه شي ورېږه لالا ودرېږه زه د ودرېدو یم سترګې مې راله وتړلې وای لالا و در ښه شو که نه در ښه شو یا لکه هغه فیصله ورومانه سودیسي شو روان دي لالا په لاره دي روان دي وتړی مور دې راوله راولي لالا راولي الله بخير دي لالا الله بخير لالا الله بخير لالا الله بخير الله بخير تخلي تراك ور مكوا تخلي تراك الله بخير الله بخير لالا لا راځه ما خراب کړو الله بخير تخلي ته مې دړو په سر مې در شو دا تلی راولي مګې الله بخير ته وګراواله منډه وګراواله تمام دي په ما باندې درد دی لا تلی مګې الله بخير الله بخير وي ډېر خراب د دې درد لا سبب مرم نه مړي د دې درد لا سبب مرم لا الله بخير الله بخير الله بخير الله بخير ډاکټر صاحب ویم چې لالا د خېټې د درد به مې اخر په څه شي یاره ستا د دې لالا د دې درد دپاره نه دی دې دپاره خو ما دا کیمي علاج وکړو روحاني علاج مې وله وکړو دم درود مو وکړو ساخت تعویض مو وکړو زه خو په دې درد نور نه پوهېږم یار چې دا څه وجه ده ته څه وایې دا څه درد دی په دې خېټه کې یاره ډاکټر صاحب اصل خبره دا ده که نه چې د پښتو ون ټي وي چینل په راتګ باندې ډېر خلک خوشحاله دي خو د دې بعضو ورته هسې په دې خېټه کې درد دی لکه د لالا مې وای میلمه د کوربه غویې وي چې میلمه څه غواړي نو ابه ورله کوربه تیاروي خدایان یم کوربه پکې ډېر هوښیار وي خو دغو ته سمه د پونداني کیسه جوړه که
اسې په دې پرندو خو دومره تاوان کې او هسې خو سپي ته مو شخوند بندې و ظالمه دا بې زبانه مال دی او انسان چې دی هغې په زور رانه غواړي ځکه یاره خو خان هغه ګاډی مې راویستی دی کوم ګاډي هلکه څه دا دي ته اچوه کوم ګاډي تاسو شاپینګ له ځئ که نه جي ښه نو جیپ دې راویستی دی او که موټر موټر جي موټر دا راته ووایه موټر دې سپین راایستی دی او که تور سپین جي سپینه کراچۍ نمبر والا او که اسلام آباد نمبر والا اسلام آباد والا جي اسلام آباد والا نو دا راته ووایه هغه اسلام آباد والا کې فینسي نمبر پلیټ والا او که هغه سرکاري نمبر پلیټ والا سرکاري جي سرکاري ښه او هغه پنچر ټایر چې پکې او که بې پنچره چې بې پنچره جي بې پنچره ښه څنګه رالې هغه بیګم صاحب تیاره دي تاسو به شاپینګ له ځئ کومه بیګم یاره جي هغه کشره بیګم څه ده هغه بره کمره کې چې اوسېږي هغه سور کارپېټ والا کمره کې چې اوسېږي هغه سپینې جامې چې دي هغه سپین سینډل چې اتو لوپټې چې د بابر سره چې دا غټې غټې سترګې چې دي هغه تیاره ده شاپینګ له ځي ټیک ده ته خو سم زما پلار شوې زه ستا نیکه یم جي د مور د طرفه او که د پلار د طرفه زه ستاسو نوکر یم جي نو شابه ښه جي ورشه هغه مېلمه که زما راغلي ری والا ماله او جي اجره کې یو مېلمه هم ناست دی جي بلکل هغه شابه ښځه مې کور کې نه وه یوازې ومه نو مې ځه لاړ شه هدایتي سره میلاو شه نو ځکه رالمه رالې دا راته ووایه څنګه رالې پیدل رالې که په ګاډي کې رالې د دونه لرې ځینې زه پیدل راتلی شم په ګاډي کې رالم په ګاډي کې په کوم ګاډي کې په خپل ګاډي کې که په کرایه نیره خپل ګاډی کوم دی ټیکسي کې رالم ټیکسي کې دا راته ووایه دا ټیکسۍ نمبر د اسلام آباد او که د کراچۍ و یار ما څه ګاډی اغوښتو خو نه د کراچۍ او که د اسلام آباد اغوښتو لکه مطلب دا په قرضو به دې اغوښتو که په نغدو به دې اغوښتو یار ما سره پیسې کم دي نه په نغدو اغوښتی شم او نه مې کله ورته موټ کېږي نو دا راته ووایه هغه ډریور چې و ځوان او که بوډا یار په بلا جوړېږي ډریور ما ته څه پته ده دا حساب وکړه روټه مې نه ده خوړې روټۍ دا اوس سمه خبره دې وکړه که نه دا راته ووایه روجې دله پخې کم که پراټې دله پخې کم یاره یم که روجې دې پخېږي که نه د روجو خوند بېل وي روجې یا لکه نعمانه داسې کار وکړه صبر وکړه یا لکه دا راته ووایه روجې غټې او که نرۍ یار غټې بلډ پریشر مې دی نری خورم خدای ولیم غټې نو غټې چارصدوالې دله پخې کم او که پېښورۍ دله پخې کم یاره د چارصدوالو مزه چې کم دی که نه دا راته ووایه ښه ډېره غوښه پکې دله واچوم که ساده یې دله پخې کم ویم غوښې سره سر په سر غوښه پکې د میخې واچوم او که د غوا یار غوښه که د میخې او که د غوا دا راته ووایه ترسکونې پخې کم که پیکه زهر ورکې واچوه زهر وروکې ګاډو خورم یې نه چېرته یو پیره چېره باندې سکولی شي ولې نه چې یو سره به دله پراټې م وکړم پراټې ښه دي که نه یاره زه خو وایم پراټې واه ورې ستاسو د کور مخکې ما یو ځل پراټې خوړلې وي اوس مې ما خوند چې کنې په خوله کې دی بس پراټې نعمانه داسې خو دې شا یو خبره وه پراټې خو به دله پخې کمه خو یوه پراټه که دوه پراټې سوچو غوړو کې که کورنو کې نه بس غوړې پراټې بس که سوچوي او که او دا راته ووایه په تیلو کې پخې کم که په غوړو کې یار په تیلو په غوړو یار چاره به نوس کو یو پیره چاره به نوس کو په سر باندې مې درد دی بس پرېږي دا نو داسې وایه که نه یا لکه یو پیالې نه د چیو مې دنه تپوس نه دی کړی چې کاوه که توره یار توره چې د پیو والا توره چې خوږه که پیکا یار څه شوګر خو مې نه دی خوږه که نه نو په چینو کې که په ګوړه کې ګوړې چای ښه زیاته ښکاري ګوړې چای ډېره مزه کوي پیدلې پکې بازاري واچوم که نه او که کورني یا ګورې د کورنو چې کم مزه ده که نه بېله ده چای ډېرې زیاته ټینګې راځي دا خو دا راته ووایه په لرګي دله پخې کمه او که په ګیس یې دله پخې کم وی په سینجی پخې که په سینجی په یو پیری چای راله پخې که چای سینجی باندې دله پخې کمه خو دا راته ووایه په چینک کې راوړم او که په ترماس کې په چاټۍ کې اړوس کمې نه پراټه پخې پراټه هم تا خوښه نه کړه نو مړه په یو دوه کې دې اریان کړې میانه سړیه چې څه درله وکړم او څه درله ونه کړم
یا لکه میلمه لا فیصله نه ده کړې چې څه دونه ستونه ورته کوم په یو دوه کې اریان کړم ته ورشه ځان ورته دانې لا اچوه یا لکه زه اریان په دیم چې زه وکم تاله څه نه نو تا خو هغه واستولو یو پیاله نه یو ګیلاس اوبه را باندې څکولی شي اوبه ډېرې یا لکه داسې کار وکړه خو دا ووایه اوبه یخې او که ګرمې یا دې ګرمۍ ته ګوره یخې اوبه یخې یخې اوبه نو یخې اوبه درله په جګ کې راوړم او که په پتیله کې یې درله راوړم یار جګ کې پتیله کې څوک اوبه څکي ها په جګ کې به یې درله راوړم دا ووایه چې د اوبو سره ګیلاس د شیشې وي او که د سټیل وي یار د شیشې ګیلاس هغې کې جراثیم نه وي ها خو دا راته ووایه که نه چې د شیشې ګیلاس باندې ګلونه سره سره جوړ وي او که نه ساده وي دا اوبه دې ولګي ستا په سر پوه شوې او واوره دا نن رالم که نه که تا بیا زه په دې کوڅه باندې ولیدم یا زه رالم نو ته مې په دې مخ باندې ووه په کوم مخ په دې مخ که په دې مخ په ګس مخ په ګس مخ ستا اړخ ته ګس که زما اړخ ته ګس زما طرفه ګس ها ستا اړخ ته ګس دې کې رقم ګران څه دي ما ویم زما تا سره دا نن لوز دی که رالم پوه شوې ستا په دې کوڅه باندې زه راننوتم ویم پخپو را باندې وخېږه پخپو ویم ټول کور مالت راغونډ کړه او ښه مې بې باندې وه مالت راغونډ کړه او که خپل اوغي راغونډ کړه په چا دې ووه ښه خلک دي اړو په پوزه مچ نه پرېږدي عزت کو او دې خفه شو